عزیزانو مخکې سبق کې د مانځه د واجباتو باره کې تذکره شوې وه چې په مانځه کې بعضې څیزونه واجب دي او واجب هغه څیز ته وایي چې هغه که چېرې د انسان نه پاتې شي په هیره نو سجده ساوه به کوي. نن سبق کې د سنتو متعلق ذکر کو چې په مانځه کې بعضې څیزونه سنت دي. دا وربند که پوره سم په مانځه کې بعضې څیزونه سنت دي. سنت هغه عمل ته وایي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ کړي وي او کړي وي، هغې ته ویل کېږي سنت. سنت یو داسې عمل وي چې دې سره د هر یو کار خوند، ښکلا او زینت پیدا کیږي او سات چې کوم دی نو دا دی که چېرې هغه سنت عمل ونه کړي شي نو عمل پوره کیږي، خو لیکن د انسان په سنتو باندې عمل ونه کړلو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خوښه او غوره طریقې اختیار نه کړله، نور ورسره نفس عمل پوره شولو. خو د دې نه مخکې تیر شوي سبق کې چې موږ د واجباتو ذکر کړی نو یو واجب پکې زموږ نه پاتې شوی و. وروستو بیا یو ملګري ما ته د هغې نشاندهي وکړله. هغه دا دی چې په دویم رکعت باندې ناسته او په آخر رکعت باندې ناسته کې التحیات لله والصلوات والطیبات دا ویل دا واجب دی. لومبنۍ ناسته هم واجب ده او په دواړو نه اخرنۍ ناسته چې ده دا فرض ده او په دواړو ناستو کې دا عمل هم واجب دی. اوس موږ د سنتو ذکر کوو. سنتو سره مونځ داسې کیږي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی صلوا کما رأیتمونی اصلي. مونځ داسې کوئ څنګه مو چې زه ولیدم چې زه مونځ کوم، یعنی څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کولو خپل مونځ اکه شانتې جوړول، نو دې کې به د سنتو خیال ساتي. نمبر 1 سنت دا دی چې کله انسان مانځه ته ودرېږي نو دی به ښه نیغ ودرېږي. دا سنت عمل دی. سر به داسې ښکته کوي نه، بعضې خلک داسې کوي الله اکبر اثر اوچت کی، او بعضې خلک داسې کوي الله اکبر. دا دواړه عمل د سنت نه مخالف دي. نه به سر اوچتې نه به سر چې کوم دی نو ښکته کې، په خپل ترتیب باندې چې څنګه دی الله اکبر. دا لومبنی سنت. دویم نمبر سنت دا دی چې د تکبیر تحریمي سره لاس اوچتول. ګورئ عزیزانو، دا لاس اوچتول چې دی دا سنت دی. دې ته رفع الیدین وایي. یدین لاسونو دواړو ته وایي او رفع اوچتولو ته وایي. رفع الیدین نو دا لاسونه اوچتول سنت دي. اوس د دې سنت کېدل په مختلفو مقاماتو راغلي دي. په شروع کې لاس اوچتول دغه شانتې رکوع ته تلو کې رکوع نه چې سر اوچت کې، سجدې ته سجدې نه چې سر اوچت کې، دویمې سجدې ته، دویم رکعت ته چې پاسي، دریم رکعت ته چې پاسي. دی ټولو ځایونو کې احادیث دي. په بخاري کې امام بخاري په هغې باندې ځان له بیل یو کتاب هم لیکلی دی، هغې ته جز رفع الیدین وایي. د رفع الیدینو رساله ای کې هم دغه احادیث راوړي دي. یو سنت عمل دی، که یو سړی پې عمل کوي نو بېشکه عمل دی کوي او کله کله پې عمل پکار هم، خو په شروع کې چې کوم لاس اوچتولی کېږي نو دا لاس چې دی په احادیثو کې راغلی دي تر د غوږونو پورې اوچتول
د غوږونو حیال اذنی، فروع اذنی، حذاء اذنی، دا درې الفاظ راغلي دي. حذاء وی برابر تا، حیال او فروغ دی اې د پستی غوښې ته وی دی ته تر دې ځای پورې لاس اوچتول، دام په حدیث کې راغلی دي. اوس ګورئ لاس نه دی عزیزانو، لاس دا ټول لاس دی. اوس که دا ځایونه د دې ځای پورې اوچت کړل نو اوم لاس اوچت شو، که دا ګوتې د دې ځای پورې اوچت کړې نو اوم لاس اوچت شو. بیا د امامانو په دې کې خپل اختلاف دی. نو په دې حدیثونو کې ما تاسو ته وی چې 3 احادیث داسې دي چې په یې کې دا 3 قسم الفاظ دي. د دین علاوه په بعض حدیثونو کې راغلي دي چې حیال منکبی، حذاء منکبی، منکب دی اوږې ته وایي، تر د اوږې پورې اوچتول، اوږې پورې. نو د اوږې پورې د غوږونو پورې دې کې چې کوم دی نو احادیث دي. بعضې خلک ډېره زیاته غلو کوي، نو هغوی بیا وایي غوږونو پورې به جنګې، جنګول غوږونو پورې دا بالکل په حدیثو کې نشته. غوږونو پورې اوچت کا دا دي. بعضې خلک په هغې کې بیا ډېر زیات چې کوم دی نو کمی کوي، نو هغوی یې د دې سینې پورې داسې اوچتوي داسې. نو دا څیز بالکل چې کوم دی نشته. 2 الفاظ ما تاسو ته وي، یو د اوږې ذکر راغلی دی، یو د غوږ راغلی دی. بس دې پورې چې اوچت کړل دواړه سنت طریقې دي، دواړه پیغمبر کړي دي، دواړه صحابو کړي، په دې کې جګړه نشته. امام مالک رحمت الله علیه خو له سره اوچتوي نه، هغه به دغه شانته چې کوم دی نو وي. نو دا نو بهرحال دا دي. 3 نمبر سنت دا دی چې کله دا لاس اوچتې که نه نو دې ته باطن د کپ وی، باطن د کپ، دې ته ظاهر وی، دې ته باطن وی. دا باطن د کپ چې دی دا به قبلې ته کې، قبلې ته. بعضې خلک داسې کوي، کتلی موی که نه داسې کوي، دا غلطه طریقه ده. یعنې دا نه چې مونځ ورسره کېږي نه، سنت باندې عمل ونه کړلو نو داسې نه دی. او څوک داسې کوي، څوک داسې کوي، په خبرو سلی څوک داسې کوي، زموږ استاد وایي څوک داسې کوي، ته به یې ګنې لوزي. دا به دا لاسونه چې دي که نه دا بالکل د قبلې طرف ته داسې کا او داسې، او که دلته دغه پورې اوږو پورې اوچته نو بس داسې کا. ما خپل استادان لیدلي به داسې اوچتولې، زمونږ هغه استادان چې هغوی نه مونږ حدیث ویلي هغوی به داسې کول، د اوږو پورې به اوچتول. دا بل سنت دا دی چې دا لاسونه چې کله اوچتې که نه نو دا ګوتې نه دي، نه به دا داسې کې نه به داسې کې. بعضې خلک تاسو لیدلي داسې کړي، بالکل دې ګوتو ته سم زور ورکړي، دا به په خپل حالت پرېږدي. لکه څنګه چې دی کې دا معمولي روي نو دا کشانته معمولي رو به پکې پرېږدي او داسې به کې. بل سنت چې کوم دی دا دی چې کله لاس ته اوچت کړل نو اوس به دا لاس تړي. نو د لاس د تړلو روایتونه مختلف دي. یو روایت کې راغلی دي تحت السره، سره نوم ته وایي، د نوم نه لاندې، د نوم نه لاندې دې کې هېڅ قسمه دغه نشته، د نوم نه لاندې هر سړی پیژني دا نوم دی او داسې لاندې. دا په روایت کې راغلی، د علي رضی الله عنه روایت نقل دی، امام ابو داود نقل کړی دی، نور محدثین هم نقل کړی دی. یو روایت کې چې کوم دی نو راغلی دی فوق السره، د نوم د پاسه. د دې اوس 2 معنی شوي. د نوم نه لاندې یو معنی لري چې د نوم نه لاندې کېده، د نوم د پاسه او د نوم نه پاسه. الفاظ د عربی دي، نو د عربی الفاظ دی فوق السره، فوق السره د نوم نه پاسم راځي. نو د نوم نه پاس اوس چې کوم دی دا ټوله ایریا ده په خبرو سي. او دویم فوق السره د نوم د پاسه، نو د نوم دا غوټې ده او داسې پې د پاسه. دا دواړه روایتونه راغلي. نو ګوره په احادیثو کې راغلي دي، امام بخاري راوړي دي، مسلم، ترمذي، نسائی، ابو داود، ټولو احادیث. او زمونږ د احنافو چې څومره کتابونه دي
ما اراده وکړه د میزان سره روم خو ایر مشول نو د احناف کتاب الاثار شو یا مسند امام اعظم شو یا سار السنن شو د کتابونه دي څنګه په دې درجاتو کې پړاویږي په دې ټولو کې دا حدیث تا د نوم نه لاندې د نوم د پاسه د نوم نه پاسه البته زنانه چې دي هغه فوق الصدر د سینې د پاسه نو دا درې قسمه خو لیکن د نوم نه پاس چې کله راځي نو سینم پکې راغله هغه کوم روایت باندې چې ته عمل کې فوق السره د نوم نه پاسه نو بس چې ته دلته کې په سینه د لاس کې خو د نوم نه پاسه شول نو ته په دې باندې خلکو سره ولې جګړې کې دا د جګړو سیس خو نه دی کنه بس هر څوک چې کوم دي نو الله د حرمینو ته مونږ ټول بوزي نو ته به وګورې نو تاسو سره به دې طرف ته سړی ولاړي هغه بدلته لاسیخي نو دې طرف ته بر سره ولاړي نو هغه بدلته یخي مخکې بر نه ولاړي نو هغه بدلته یخي رستو بر نه ولاړي نو هغه بدلته یخي دا په خبرو سره په دې کې چا سره جنگ جګړې نشته البته په دې کې به دا خیال ساتي چې ارزه کې لاس ګدي نو داري چې دا لاس چې دی کنه دا ګس لاس دا بلاندې ګدي دا خې لاس په پاسه ګدي دا خې لاس چې دی دا به د دې موټې د دې نه به داسې د دې دوو ګوتو نه به داسې حلقه جوړه کړي او دا درې ګوتې به داسې کې صحیح طریقه دا ده چې دقه شانتې کېدي نو دا که دلته هم ږدي نو دغه شانتې کېده که دلته هم ږدي دقه شانتې کېده که دلته هم ږدي دغه شانت که لاندې هم ږدي دقه شانتې کېده دا دی بل ورپسې چې کوم دی دا دی چې کله دی لاس کې خودل الله اکبر دی وی لاس ته وتړل اوس به مونږ د کم ځای نه شروع کې د سبحانك اللهم نه دا سنت عمل دی سنت ته که سبحانك اللهم در نه پاتې شولا نو مونږ د شوی دی سنت در نه پاتې شو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك صحیح ثنا صحیح روایاتو کې ثابت ثنا دا په جنازه کې په مونږ کې دا په ټولو کې چې کوم دی نو ثابت تا هغه کم روایت کې چې وجل ثنا وکشتا نو په بعض روایتونو کې براغلی خو روایتونه ضعیف دي نو لہذا ضرورت دا غي نشته بس دیزه پورې چې کوم دی نو دا کافی ده د دینه پس چې کله دی سبحانك اللهم وی نو اوس به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دام سنت دی بسم الله الرحمن الرحیم دام سنت دی بیا بسم الله الرحمن الرحیم په رکعت په شروع کې وي ما مخکې واجباتو کې دا خبره کړې و او د یوسف لودیانی رحمت الله علیه حواله مې ور کړې و هغه د رکعت په شروع کې واجب یاد کړی دا او عام محدثین او فقها د هر رکعت په شروع کې دې ته سنت وای نو بسم الله الرحمن الرحیم دا ویل بیا چې کله فاتحه وې فاتحه مخکې تیر شي واجب و نو د فاتحې په آخر کې آمین ویل دا واجب دي اوس د آمین په باره کې دوه روایتونه راغلي دي بعض روایتونو کې راغلي دي چې آمین په پټ ویل او په بعض روایتونو کې راغلي دي چې ښکارو په جهر سره ویل نو بس د ارچا خپل خوخه ده دواړه روایتونه دي اغم سنت دواړو باندې عمل په یو وخت کې نشي کولی په یو به عمل کې چې په کم د عملو کو نو تا په حدیث او په سنت عملو کو دواړه عملونه سنت دي دا بیا د ارچا خپل مزاج دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی په پټه ویل وی ماته غوړخ کاری ځکه چې امین دعا ده او دعا کې پټب زلی عام محدثین وی په ښکارا باندې ځکه چې صحابه و په ښکارا او په جهر سره او په تیزه وی بس چا څنګه ویلی به په دې باندې په جمعات کې جګړې نه دی پکار او نه چاته دا ویل پکار دي چې ته په تیز امین وینو ما پسې به مونږ نه کې په خبر اور سره دا شانتي دا سنت دي چې د ماسپخین او د سحر په مونږ کې با وګد رکعاتونه کې د مازیګر او د ماسختن دا به درمیانه قسم کې او د ماخام غبا لند کې خوز د لندم دا معنا قطعا مراد نه ده ما ته یو کسوی یو کاری سے براتیات کوئی دا پلان کې کاری سے چلی دی مونږ د سنتو نه خلاف کوي مې ولی وی دی وګد مونږ کوي د ماخام نو مور دی تا چا ویلی دی چې دا دی چې کوم وګد مونږ کوي نو دا سنتو نه خلاف ته سنت پیژنې په حدیثو کې راغلی دی چې نبی رسول الله به د ماسپخین
او د سحر په منځ کې طوال مفصل کولو. طوال مفصل چې کم دینو څومره طوال مفصل دومره چې په لومبني رکعت کې کم از کم 18 آیاتونه دا چې کم دی او زیات نه زیات سلو پورې دا غي اندازې خودري د سورۃ زاریات نه لري د سورۃ زاریات نه راواخلي دا تر د سورۃ بروج پورې. نو پدې کې د سورۃ زاریات نه راواخلي سورۃ بروج پورې هر سورۃ چې دو رکوع دي او په سوراتونو کې اکثر آیاتونه دي د 10 سلويخ داسې قسم آیاتونه دي. نو په یو رکعت کې مکمل یو سورۃ ویل په بل رکعت کې بل سورۃ ویل. خلومبني رکعت لګوګت کول دویم داغي په نسبت لګلند کول د ماسپخینم دغه شانتي به وګد مونږ کې مونږ په لندو راته وی ګورځيږي او د مازیګر او د ماخام په دې کې اوسات مفصل دي. اوسات مفصل د سورۃ بروج نه والي تر سورۃ بینه پورې دي. نو په دې کې دا غټ غټ سوراتونه دي چې هغه موږ اکثر د ماسوتن په منځ کې یو سورۃ په دواړو رکعاتونو کې وایو. لیکن نبی علیہ السلام به یو سورۃ په یو رکعت کې وي صحابه به یو سورۃ په یو رکعت کې وي او د ماخام هغه کې اوسات چې کم دینو قصار مفصل دي. قصار وی لند تا لند نو لند هغه بیا د سورۃ بینه نه والي تر د اخره پورې خو په حدیثو کې دي. یہ مشکات کې ما تاسو ته ویلی مو امام ترمذی او نور چې کم دینو بخاری کې هم دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماخام په منځ کې سورۃ اعراف هم ویلې دي. سورۃ اعراف نه دي دا تقریبا په باندې سپاره دي. سورۃ تور هم ویلې دي دا 3 رکوع دي. سورۃ نجم هم ویلې دي دا 3 رکوع دي. نو دا نبی علیہ السلام د ماخام په منځ کې ویلې او سونه په دمه دمه به ویلي. ته د وګدونه نه څه خبره اوس کومنګ وګد مونږ کو نو سبې مونږ زیات نه ذات اجازه زلزلت الارض د ماخام بای الان کې د ماخام بای اجازه زلزلت نه وایو مونږ د ماستان بای کې اجازه زلزلت وایو. نو دې ته بیا خلک وګد وایي نو دا نه دي داسې بل داري چې کم دینو چې کلر رکوع ته زی نو دا ګونډې چې دي دا به مضبوطی نیسی او کولاو داسې نه داسم ډیر نه بس داسې په خپل اندازه کې کولو بل ساتي او بیا په رکوع کې خپل ملا سر د حدیث الفاظ داسې دي چې ملا سر او کوناټي دا بدري وړه پلین یو لیک ساتي یو لیول کې به ساتي یو لیول کې دا درې وړه به یو لیول کې ساتي. بل داري چې سبحان ربي العظیم کم از کم بدرې پیری وي. دی عام خلکو کې مشهور دی کم از کم یو پیرو نه یو پیر پکې نشته د دریو نه کم نشته کم از کم 3 پیری سبحان ربي العظیم. بیا دا غینا چې دغه شانتي رکوع کې د لاسونه به د دې ترخونو نه لري ساتي او خېټه به د دې پتنانو نه لري ساتي. چې کله د رکوع نه سر اوچت کې نو بیا سنت دار چې سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد دا دواړه قسمري ویلي چې کوم ویلي شي ځان له چې مونږ کوي دواړه به وي سمع الله لمن حمده به وي ربنا لك الحمد به وي. امام پس چې مونږ کوي نو امام سمع الله لمن حمده وي نو مقتدی به ربنا لك الحمد وي. یو قول داري امام دواړه ویلي شي او مقتدیم دواړه ویلي شي دا کولم پکشتا دا خبره نشته. د دینه پس یو دعا د عزیزانو امام بخاری نقل کړي نور محدثین نقل کړي دا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه ربنا لك الحمد پس حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. عام خلق وی چې یره دا په نفلونو کې وایي او په دغه کې وایي لیکن دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرضو کې ویل دا نبی علیہ السلام پس صحابي شاته په فرضو کې ویل دا. نو د دې لپاره بیا دا خبره دا د پکې تر کم ځن راوستل چې نه پلو کې وایا ولی فرضو کې د دې ویل څه قباحت لري. ستاسو مطلب دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غمون نو شوی صحابي چې ورپسې شاته ویلی او نبی علیہ السلام سلام وګرځول دا دعا چاوي صحابي وی ما وی نبی علیہ السلام ما 10 فرشتي ولیدل 10 فرشتي چې هغه په دې جګړه کوله یو وی زبه بر اسمان ته وړم او بل وی زبه وړم دا داسې الفاظ دي. نو په فرضو کې ویلیو نو په فرضو کې وایا دا خبره پکې نشته. دا شانتي
د رکوع لپاره الله اکبر ویل، د سجدې لپاره الله اکبر ویل، د سجدې نه سر اوچتولو لپاره الله اکبر ویل، د یو حالت نه بل حالت ته منتقل کېدو لپاره دا هر یو الله اکبر دا سنت دی، دا سنت دی. دا شانتي سجدې لپاره چې کوم دینو لاس کې خودل، بیا په دې لاسونو کې مینس کې مخ کې خودل، دا چې کوم دینو سنت دی. د دې په سجدې په حالت کې دا څنګلې د دې خېټې نه ترخ نه خېټه د پتنانو نه لرې ساتل. حدیث کې راغلی دي چې نبی علیہ السلام به داسې سجده کوله، داسې به هر عضو د بل عضو نه جداو، چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاسونو لاندې به د چیلې بچي بهما د 2.5 میاشتو بچي ابا پکې داسې وتو را وتو، او تا داسې چې کوم دی لکه د ښځو داسې کړي راغونډ شوي داسې به نه کې، ښه کولو ښه مزېدار، دا به چې کوم دینو کې دا سنت طریقه ده. دا شانتې چې کوم دینو د خپو دا خپې چې دي د دې دا ګوتې به داسې قبلې طرف ته خپې به نیغې ودرې. دکه شانتې چې کوم دینو بیا سبحان ربی الاعلی دا به پکې 3 پیرې کم از کم، څنګه چې سبحان ربی العظیم 3 پیرې وکنه دام دی. د یو سجدې نه چې سر اوچت کی او کینی دی ناسته کی، او په التحیه چې کینی په دغه ناسته کی دی کې چې کوم دینو 2 قول دي. یو قول دی هغې ته افتراش وی، هغه چې کوم دینو دا دی دا مونږ چې څنګه کینو دا خیخ پچې ده که نه، نو د دې دا خپه نیغه داسې ودرئ، او دا ګسه خپه چې ده نو د دې دا خپه سملی، او د دې د پاسه کوناټې کیدي او کینی. یو دا دی. دویم ته تورک وی، هغه دا دی چې دا دواړه خپې داسې ښي طرف ته بار کی او چې کوم دی کوناټې په ځمکه ولګوي، دې تورک وی. دا دواړه قوله پکې دي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نزدیک باندې بهتر او افضل داري افتراش چې څنګه مونږ کوو. خو که یو سړي ته تکلیف دی، خپه نشي کېښودلی، خپه نشي راماتولی، د خپې د پاسه نشي کېناستلی، دا بل طریقه هم کولی شي، څه مسله نشته. سنت عمل دی، هم سنت دی، دا هم سنت دی. دا چې کوم دینو دی دا شانتي تشهد کې چې کینی دا لاسونه د پتنانو د پاسه کېښودل، نظر په جولې کې ساتل، دا هم سنت دی. دا شانتي سورت فاتحه 10 رکعات کې سورت فاتحه ویل سنت دی. ما تاسو ته واجباتو په باب کې یو خبره کړې وه، مې دا 10 رکعات چې دی که نه په دې کې تا ته اختیار دی، دا ډکم کولی شي، د سورت فاتحې په ځای پکې بل سم ویلی شي، په خبره ورسېدې. نو اوس دا د خبر راغله سورت فاتحه په 10 رکعات کې ویل، یعنی د ماښام په 3 رکعات کې، د ماسپخین او د مازدیګر او د ماسخوتن په 3 او په 4 رکعات کې سورت فاتحه ویل سنت دی، سنت دی. بس که دی ووي ټیک ده، که دی ونه وي نو عمر سره مونځ کې فرق نه راځي. تشهد ویل، تشهد پسې درود ویل، تشهد نه تشهد ویل خو ما تاسو ته واجب دی. التحیات لله د عبده و رسوله ویل پورې ویل واجب دی. د دینه پس درود شریف اللهم صلی دا سنت دی. د درودو نه پس چې کم دینو دعا اللهم ربنا یا بل دعا مختلف دعاګانې نبی علیہ السلام خودلی دي، چې کومه دعا دی ووي په خبره ورسېږي نو هغه دا سنت عمل دی. ښه ډېرې دعاګانې ویلی شي. او ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دی ورته خولې وه په خپله به نبي علیہ السلام اللهم ربنا ډېره وي. دا شانتې چې کوم دی نورو صحابو ته نورې دعاګانې هم ښودلي نو چې چا کومه ووي. دا شانتې چې کله انسان سلام ګرځوي، سلام السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. ګورئ عزیزانو په دې سلام کې یو څو خبرې ځان سره لازم کړي. امام ترمذی باب تړلی دی، باب حسب السلام، باب حسب السلام کې روایت راوړی دی. د روایت مطلب دا دی چې سلام به اوږدی نه. تا به لیدلي اکثر امامان نه دی سلام سم اوږد کی که نه، سم بالکل خاو ته پکې لاړ شي او دې طرف ته پکې مایار ونه ووړي. دا
داسې به نه کوي. او په جنازو کې داسې کوي. نو اکثر چې دی یو سلام ګرځي نو شاته خلکو دواړه سلامونه ګرځولي دي دروازې نه هم بار شوي. دا ولې موږ په سنتو عمل نه کوو؟ په سنتو عمل نه کوو. الکه تا ته چا ویلي چې دا سلام به داسې وایي چې السلام علیکم ورحمه، زما پکې سامنس کې ودرېږي ورحمت الله، د دې غوساګانې اوږدې وي دا عادت دي. نو دومره اوږد کی نه. تاسو به د حرمینو د امامانو هم سلام اورېدلي. وګورئ تاسو په دې موبایلو کې ټیویانو کې درته ښیي که نه، او هلته کې د الله مونږ بوځي هغوی داسې کې السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله، بس داسې په خبره ورسېلې. نو باب حسب السلام، نو سلام کې به لنډ سلام چې ته اوس وایې چې السلام علیکم ورحمت الله، د یو سړي تعدي وي هغه دی بل طرف ته هم سلام ګرځولي او منډه کي او تعالی بل طرف ته نه ګرځوي. په خبر داسې کار مه کوه. لنډ سلام یو. دویم دا چې په سلام کې اول خي طرف ته کتل بیا ګس طرف ته کتل د سلام سره، دا سنت عمل دی. که دې ونه کتل او داسې وي چې السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله، بس ټیک شو، سلام وشو. دا سلام کې به نیت کې، سلام به چې کوم دی نو په جهر سره کې، سلام کې به نیت کې چې خي طرف ته ګرځې سلام، خي طرف ته چې درنه سوکي او د دې خي طرف پرشتو، او ګس طرف ته د ګس طرف ته چې سوکي او د ګس طرف د پرشتو، دا به سلام چې کوم دی نو کې. په دې طریقه باندې دا سنت اعمالو په مانځه کې. د دین علاوه څه عملونه داسې دي چې هغې ته مستحب وي، لکه جمع دار تیر شو، صادر دې په سر کړي وي نو د صادر نه لاسونه چې کوم دی نو روښکل یا لستونې دې اوږده وي، د لستونو نه دا لاسونه روښکل دا چې کوم دی مستحب دي. که رو دې نه ښکل څه فرق نه کوي. صادر کې دننه چې کوم ځای پورې د لاس اوچتېږي اوچت کوه، بس خبره ختمه. دا شانتې په سجیده کې چې کوم دی د سجیدې ځای ته کتل، په قیام کې چې کوم دی د سجیدې ځای ته کتل، دا شان په رکوع کې چې کوم دی د خپو ته کتل، دا شانتې چې کوم دی نو په سجیده کې د پوزه باندې نظر ساتل، دا شانتې چې کوم دی نو په ناسته کې په جولې کې نظر ساتل، دا ټول دا مستحب عمل دی. او که اسویلی در تراغی انترسی وغیره راتلل نو دا د پکول دا یو مستحب عمل دی. دا شانتې چې کوم دی نو که اسویلی در ته خامخا راغی او د پکولی دی نشو نو په مانځه کې به خوله واضح نه. بعضې خلک چې کوم دی نو په مانځه کې داسې کي، دا عام حالتو کې هم ټیک نه دی. داسې ښکاري لکه سړی چې کوم دی د ګاډي نه بانټ لري کی او ټولر څه ښکاره شي، دا لاس به پرېږدي، دا ښي لاس پرې داسې ږده، او که ګس پرېږدي نو داسې پرېږده. دا حدیث کې راغلی دي په دې طریقه باندې. نو دا او تشهد کې التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. دا تشهد ویل د عبدالله ابن مسعود دی، دا مستحب دی. د دین علاوه نور د تشهد قسمونه شته، د عمر تعالی نه خپل دی، د ابن عمر نه خپل دی، د عبدالله ابن عباس نه خپل دی، د عائشہ رضی الله تعالی نه خپل دی. تشهد کې ډیر اقوال دي چې کم یو دی وي. دا شان په وترو کې اللهم انا نستعینک ونستغفرک نؤمن بک ونتوکل علیک، دا ویل دعای قنوت چې ورته وي دا مستحب دي، ضروری نه دي. د دې په ځای باندې اللهم ربنا ویلی شي، د دې په ځای باندې نورې دعاګانې ویلی شي، د دې په ځای باندې چې کم دی نو دا مونږ چې سار په مانځه کې قنوت نازله وایو دا ویلی شي. نو ضروری نه دي چې دغه ووایي، دا مستحب عمل دی. دا یو څو مستحبات او سنتو، الله دې عمل کولو توفیق راکړي.